بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو احساناتو سره سره په موږ دا هم یو لوی احسان کړی چې موږ ته یې د قیامت نښې او علامې راښودلي دي، تر څو ورته ځان تیار او چمتو کړو. داسې نه وي چې قیامت راشي او موږ ورته څه تیاری نه وي نیولی. په ټول امت باندې احسان کوونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د هرې خبرې لارښودنه کړې، خو یوازې د عمل کولو اړتیا ده. وړاندې له دې چې قیامت او مرګ مو نفسونه بند کړي، هغه کارونه وکړو چې زموږ تلپاتې ژوند پرې هوسا وي. د الله رب العزت کلام قرآن کریم چې کله انسان ولولي نو د هرې خبرې او هر سوال ځواب پکې شته، بلکې د هر څه په اړه معلومات پکې ترلاسه کیدلی شي. الله رب العزت په خپل مبارک کتاب کې په سورة زخرف کې 85 آیت کې فرمایي وعنده علم الساعة وإلیه ترجعون. الله رب العزت ته د قیامت ساعت معلوم دی او د الله رب العزت لورې ته تاسې ټول ورګرځول کیدونکي یاست. د قیامت علم هم الله څخه دی، او کله چې د قیامت ورځ راشي ټول به الله رب العزت ته ورګرځول کیږي او هلته به الله رب العزت هر یونه د هغه د ژوند په اړه باندې پوښتنه کوي. الله رب العزت دې هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په قرآن کریم کې الله رب العزت قیامت په بیلابیلو نومونو سره یاد کړی دی، کله په یو نوم او کله په بل نوم، په دې خاطر چې انسان یې راتللو ته تیاری ونیسي او په غفلت کې د پاتې کېدو له امله ځان د دوزخ وړ ونه ګرځوي. هر کله چې یو انسان د قرآن کریم مطالعه وکړي نو د قرآن کریم په مطالعه کې او د قرآن کریم په لوستلو کې ډیرې ګټې د هغه لاسته راځي. یوه ګټه یې دا ده چې خلک د قیامت له هیبت او ویرې نه خبر شي. انسان او پیریان په دې باندې پوهوي چې دا دنیا له منځه تلونکې ده او یوه داسې دنیا راتلونکې ده چې په هغې کې به ستاسو تلپاتې ژوند وي. نو انسانانو او پیریانو دغه دنیا خپل اصلي هستوګنځای مه ګڼئ، بلکې ستاسې اصلي هستوګنځای بل ځای دی. هغه ځای لپاره تاسو تیاری ونیسئ، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي کوم انسان چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي نو د قیامت په ورځ به یې الله رب العزت د بې حیاو انسانانو په قطار کې راپورته کړي. څومره لوی تاوان! که انسان پوه شي نو له دې نه غټ تاوان نشته چې د ټولې نړۍ په وړاندې د یو تن د داسې کسانو په منځ کې راپورته شي چې هغو په دې دنیا کې د الله رب العزت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د امرونو لاندې ژوند نه وي تیر کړی، بلکې د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند یې تیر کړی وي. راځئ درنو اوریدونکو چې د قیامت لپاره تیاری وکړو تر څو موږ او تاسو د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپلو نیکانو بندگانو په صف او په قطار کې راپورته کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده څوک چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي الله رب العزت به هغوی د بې حیاو انسانانو په قطار کې راپورته کړي. الله دې په موږ رحم وکړي.
الله رب العزت د قیامت ورځې په هکله باندې فرمایي یوم ثقیل، دا ډیره درنه ورځ ده. درنه ولې ده؟ او د دې خبرې نه څه مطلب؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې له خپل اهل څخه دې د دوزخ لپاره بچي را وباسه. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام به الله رب العزت ته ووایي له څو کسانو څخه څو کسان؟ الله رب العزت به آدم علیه الصلاة والسلام ته ووایي په زرو کې 999 د دوزخ لپاره او یو کس د جنت لپاره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره به ماشومان هم د غم له امله سپینګیري شي. موږ او تاسو دا خبرې یوازې په خوله باندې کوو او په غوږونو یې اورو. که د دې حال تر حقیقته سړی ورسیږي نو قسم په الله چې د ژوند یوه لحظه به هم د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امر خلاف تیره نه کړي. د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې په مدینې منوره کې ملخان ختم شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر خفه شو. ځینې کسان یمن او نورو علاقو ته ولیږل تر څو معلومات وکړي چې هلته هم ملخان ختم شوي او که پاتې دي. کوم کسان چې د یمن خواته تللي ول هغوی یو لپه ملخان راوړل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وړاندې واچول. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خوشحاله شو او ویل قسم په الله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی ول چې قیامت ته نږدې به تر ټولو وړاندې ملخان ختم شي. ګورئ درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، دا د قیامت یوه علامه وه چې په اصل کې ښکاره شوې هم نه وه. یوازې د عمر رضی الله تعالی عنه ګمان و چې ګوندې ملخان له منځه ولاړل، خو د عمر رضی الله تعالی عنه په څیر یو ستر شخصیت له امله په دومره فکر کې شو افسوس زموږ او ستاسو پر حال چې د قیامت سلګونه علامې مو د سترګو په وړاندې پوره پرتې دي خو څه فکر راسره نشته. الله دې زموږ او ستاسو پر حال رحم وکړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي فرمایي چې د اسلام به یوازې نوم پاتې شي، د قرآن به یوازې الفاظ پاتې شي او علماء سوء به پیدا شي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډیر ژر به په خلکو داسې وخت راشي چې اسلام به تش په نامه پاتې شي، د قرآن به یوازې الفاظ او توري پاتې شي، جماعتونه به د ښکلا له مخې ښه آباد وي، مرمرینې ډبرې، قالینې، شیشې او د ښکلا نور اسباب به پکې ښه پرېمانه وي، مګر د هدایت له مخې به وران او کنډواله وي. یعنی د عبادت لپاره به لکه څومره چې لازمه ده هغومره خلک نه وي. د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي. له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپله فتنو کې ښکیل شي لکه څنګه چې دا فتنې نن ورځ موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. حتی داسې کسان هم وینو چې د عالم په جامه کې او د عالم په نامه باندې د کافر او د مرتد درباري ګرځېدلی دی.
او د هغو فاسدو او نارواو خبرو ته جوازونه ورکوي او هغو ته فتواوې ورکوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي. له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپلو فتنو کې ښکېل شي. نو د قیامت لومړنۍ علامه دا ده چې د اسلام به یوازې نوم پاتې شي. اسلام به د خلکو په منځ کې یوازې د نوم په څیر پاتې شي. د عمل کولو والا به څوک نه وي او نه به یې په پوره توګه څوک پر ځان عملي کوي. لکه څنګه چې نن سبا د لمونځ، روژې، زکات، حج او داسې نورو یوازې نوم پاتې دی او په رښتینې توګه لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا امر شوی څوک نه لمونځ کوي، نه زکات ورکوي او نه هم د اسلام نور ارکان په ځان عملي کوي. دا خو لا پرېږده، داسې ځوانان موږ هم لرو چې کله ته ترې پوښتنه وکړې چې ته څوک یې، هغه درته وایي چې زه مسلمان یم. خو کله چې د اسلام په اړه د هغه نه ته پوښتنې کوې اصلا جاهله وي، د اسلام ارکان نه پیژني. تاسې یقین په الله وکئ چې تېره ورځ زما یو دوست ماته وی چې زه هندوستان ته تللی وم او په هغه ځای کې زه ناآشنا وم، نو ماته نه معلومېدله چې قبله کم طرف ته ده چې زه خپل لمونځ وکړم. نو هلته یو ځوان مسلمان ما پیدا کړ. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې ته مسلمان یې؟ هغه راته ویلې هو که زه مسلمان یم. نو ما ورته ویلې چې قبله کم طرف ته ده؟ هغه راته په ځواب کې ویلې چې قبله څه ته وایي؟ ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا ته قبله نه پیژنې، مونځ نه کوې؟ هغه راته ویلې چې مونځ څه ته وایي؟ په سلګونو، په زرګونو او په لکونو داسې ځوانان شته دی چې په نامه مسلمانان دي اما د اسلام د مقدس دین د ارکانو، د شعایرو او د مقدساتو نه اصلا خبر نه دي. دا ځوان به د آخرت په ورځ الله رب العزت په خپل حضور کې دروي او د ده د ځواني په اړه به الله ترې پوښتنه کوي چې تا ته ما ځواني درکړې وه، تا ته مې قوت درکړی و، تا ته مې انرژي درکړې وه، تا هغه په څه کې مصرف کړه؟ نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام به یوازې نوم پاتې وي. خلک به په نامه مسلمان وي اما د عمل کولو والا به څوک نه وي. که عمل کوي خو هغه به په پوره توګه لکه څنګه چې الله او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم ویلي په هغه توګه به یې نه عملي کوي. دویم دا چې د قرآن کریم به یوازې الفاظ پاتې شي. قرآن کریم به خلک یوازې په خواږه غږ وایي او نور به په دې نه پوهیږي چې د دې مطلب او معنا څه ده. بس هر کس به یې په ویلو کې د غږ د ښکلا کوشش کوي. دا فکر به نه کوي چې د الله رب العزت په دې کلام کې چې زه لولم له کومو شیانو نه منع شوي چې له هغې باید ځانونه وساتو او په کومو کې چې د کولو امر شوی هغه ترسره کړو، بلکې دا خبره به څوک په خیال کې هم نه راوړي چې د قرآن یو آیت یې په ځان عملي کړی او که نه. نور په دې باندې پوه نه دي چې الله په دې قرآن کې څه ویلي دي، په کومو څیزونو باندې الله امر کړی او د کومو څیزونو نه الله نهیې کړې ده. دا هغه قاریان دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په هکله باندې فرمایي رب قار یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر قاریان داسې دي چې هغوی قرآن کریم لولي خو قرآن کریم په دوی باندې لعنت وایي. نو ځکه محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي نو دا پکې وایي چې د قرآن کریم به یوازې الفاظ او تورې پاتې شي، عمل به په قرآن کریم باندې ختم شي. دا هغه څیزونه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د قیامت لپاره تیاری وکړو تر څو الله هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري. څوک چې یادوي د پاک بنده حق مسیر څخه څوک چې یادوي د پاک بنده حق مسیر. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جوماتونه به ښکلي شي. د جوماتونو د ښکلا لپاره به ډول ډول اسباب برابر شي. په دیوالونو کې به قیمتي ډبرې، شیشې او داسې نور قیمتي او ښکلي اسباب کارول شوي وي. په ځمکه به قیمتي فرشونه او قالینې غوړول شوي وي. د راحت او آرام لپاره به پکې زمینه برابره وي. لنډه دا چې د ښکلا څومره اسباب شتون ولري ټول به پکې کارول شوي وي خو له هدایته به بې برخې وي. په جوماتونو کې به خلک د دنیا خبرې اترې کوي. په جوماتونو کې به غیبتونه کوي. د مال او د دکانداري خبرې به په جوماتونو کې کوي. یو بل ته به په جوماتونو کې طعنې ورکوي. د جومات امام او مؤذن خو به جومات داسې ګڼي لکه خپل شخصي کور. تاسو یې اورئ درنو اوریدونکو دغه کار نن ورځ زموږ او ستاسو په ټولنه کې شتون لري که نه لري؟ حتی د نسوارو ځای هم جومات جوړ کړی وي چې په جومات کې نسوار وکه او په جومات کې بیرته توکه. الله دې په موږ رحم وکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت له علامو څخه یوه علامه دا ده چې خلک به جوماتونه ښکلي کوي او په دې کار به فخر کوي. د ابوداود حدیث ده. که نن سبا وګورو نو همدغه حال دی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې داسې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لتزخرفنها کما زخرفت الیهود والنصارى. تاسو به خامخا جوماتونه د یهودو او نصاراو په څیر ښکلي جوړوئ. که جوماتونو ته وکتل شي نو هر ډول زړه راښکونکي شیان لکه عصري کړکۍ، ډول ډول لاسپیکرې، پکې ګروپونه، هواکش، با ارزښته فرشونه، قالینې او همدارنګه نور د آرام او راحت اسباب پکې شتون لري. د همدغو دنیوي شیانو په راتګ سره خلک دې ته مجبوره شوي چې د لمونځ له وخته پرته جوماتونه قلف کړي. که داسې ونه کړي نو مجبور دي چې د ساتنې لپاره یې څوکیدار وټاکي. درنو اوریدونکو نن سبا زموږ او ستاسو جوماتونه له دنیوي اسبابو څخه ډک او له لمونځ کوونکو څخه خالی دي. او کم لمونځ کوونکي چې وي هغه هم په جومات کې په دنیوي خبرو باندې بوخت دي. په جوماتونو کې نه هغه خلک شته چې په خشوع او عاجزي سره لمونځ ادا کړي او نه هم تعلیمي حلقې، نه پکې دینی مشورې شته او نه هم ذکر او تلاوت. په داسې حال کې چې جوماتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفای راشده په وخت کې د دین او د دیانت د کارونو د پرمختګ لپاره د مشورو مرکزونه ول. د کنز العمال په یو روایت کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو خپل جوماتونه ښکلي کړل او قرآن کریم ته مو د ښکلا لپاره ډول ډول پوښونه ورکړل نو پوه شئ چې ستاسو د هلاکت وخت رانږدې شوی دی. د بیهقي په یو روایت کې همدغه روایت راغلی دی چې محمد رسول الله وویل داسې وخت به راشي چې خلک به خپلې دنیوي خبرې په جوماتونو کې کوي. تاسې له هغوی سره مه کینئ ځکه الله رب العزت دغه خلکو ته هیڅ اړتیا نه لري.
الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي لکه څنګه چې د جوماتونو په ښایست کې کوشش کوو همدارنګه په خپل مانځه کې او په خپل عبادت کې کوشش وکړو. او بل دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې له علماو څخه به فتنې راوچتې شي او په خپله همدغه علما به په دغو فتنو کې ښکیل شي. د دې مطلب دا دی چې علما به په ګډو وډو سر شي، بې لارې به شي. کله چې علما د رشد او هدایت لاره پرېږدي نو عالم به سره د علماو په فساد کې ښکیل شي. او دا هم مطلب کیدی شي چې علما به فاسدو شتمنو او ظالمانو خلکو سره مرسته کوي او د مال او د دولت لپاره به د خلکو د خوښې مسئلې بیانوي او بیا به همدغه فاسد شتمن د دوی لپاره د ګناه سبب جوړ شي. د ابن ماجه په یو روایت کې راغلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما په راتلونکي امت کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی به د دین په اړه پوهه ترلاسه کړي، عالمان به شي، قرآن به وایي، خو بیا به د فاسدو شتمنو خلکو خواته ورځي، د سرمایهدارانو خواته به ورځي او وایي به چې موږ د شتمنو خلکو خواته ورځو، له هغوی نه مال لاسته راوړو، خپل دین بچ ساتو او له هغوی نه بیلیږو. داسې ملایان نن ورځ زموږ او ستاسو په ټولنه کې شته. حتی که یو فاسد قراردادي هم وي چې د انسانیت او اسلامیت په ضد باندې کارونه کوي، د کفر مرسته کوي، دا ملا د هغه په خوا کې ناست دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې د لارو کانه کولو لپاره وویل دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې داسې کیدی نشي چې د شتمنو فاسدو شتمنو خلکو خواته ورشي او د دوی دین دې بچ پاتې شي. لکه څنګه چې د قطاد له ونې څخه پرته له اغزیو نور څه په لاس نه راځي، همدغسې له فاسدو شتمنو خلکو سره په ناسته کې له ګناهونو پرته بل څه لاسته نشي راتلی. کوم علما چې له فاسدو سرمایهدارانو سره ناسته او ولاړه کوي په عمومي توګه هغوی د علماء سو په قطار کې راځي، د یو څو روپو لپاره د هغوی تر څنګ ورځي او خپل وقار او خپل عزت د هغوی په وړاندې له لاسه ورکوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علماء سو به پیدا شي، یعنی د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي. له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپلو فتنو کې ښکیل شي. په دې کې شک نشته چې علما ورثه د انبیاو دي، خو کومه علما چې د شتمنو خلکو په دروازو کې ګرځي یا هغوی ته چاپلوسي کوي یا د حکومت په ادارو او په دفترو کې ګرځي، هغوی دې پوه شي چې هغه د محمد رسول الله وارثین نه دي، هغه علمای سو دي. دا د قیامت علامه ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که چیرې د علم خاوندانو خپل علم محفوظ ساتلی وی او هغه یې په صلاحیت لرونکو خلکو لګولی وی، هغوی ته یې لارښودنه کړې وی، نو د وخت سرداران به جوړ شوي وی. مګر دوی د یو څو روپو د لاسته راوړلو لپاره خپل علم د شتمنو خلکو په خوښه ولګاوه چې له امله دوی د خلکو په وړاندې سپک او ذلیله شول. الله دې داسې عالمان چې د ظالمانو په خوا کې ناست دي د څو روپو لپاره هغو ته مسئلې بیانوي، الله دې نورم ذلیل او تباه کړي. د نورو خلکو په څیر هم علما د آخرت له فکر او غم څخه بې خبره دي، ځان یې بې خبره ګڼلی او د خپل علم اصلي مقصد یې همدغه فاني دنیا ګرځولې ده. په دې هڅه کې دي چې له دوی نه یو لوی سیاسي مشر جوړ شي یا یو وکیل پرې جوړ شي. د روپو د لاسته راوړنې او د شهرت پیدا کولو لپاره لالهانده او سرګردانه ګرځي. دا سمه ده چې د ګوتو په شمېر علما به د الهي دین د خپراوي کوشش کوي، خو نور ټولې د نشنلزم، سیوسیالیزم، دیموکراسي او د نورو له ځانه جوړه نظامونو د خپراوي او رواجولو هڅه کوي. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو ارشاداتو پر ځای د مخلوقه له ځان جوړه نظام کې خپل خیر لټوي او خلک هم همدې پلو ته هڅوي. تاسې یقین وکړئ
چې داسې علما هم ما لیدلی دي چې بل چاته به عالم هم نه وایي او خلکو لته تل لپاره مسائل بیانوي خو لاکن د یو ظالم په خوا کې به ناست وي د یو مرتد خوا کې به ناست وي. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامات بیانوي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده چې مسلمانان به ډیر وي خو بیکاره به وي. د ابو داود حدیث دی. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایی چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوه داسې زمانه راتلونکې ده چې د کفر او باطل پرستو ډلې به په خپلو منځونو کې ستاسو د مسلمانانو د ختمولو لپاره یو بل داسې راغواړي او سره راټولیږي به لکه څنګه چې د ډوډۍ خوړلو په وخت کې په دسترخوان باندې راټولیږي. د دې خبرې په اورېدو سره یو صحابي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله دغه وخت به موږ کم یو چې کفار به زموږ پر ضد راټولیږي او زموږ د نابودي تصمیمونه به نیسي په دغه وخت کې به موږ کم یو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ نه، تاسو به ډیر زیات یاست، دومره به زیات یی لکه د صحرا شګې، مګر ستاسو مثال به د وښو او د شنو ګیاو په څیر وي چې کله د سیند څپه راشي نو هغه د ځان سره اخلي او هرې خواته چې خوښه شي هلته یې پرېږدي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا وویلې چې الله رب العزت به خامخا ستاسو د دښمنانو له زړونو څخه ستاسو ویره وباسي، یعنی ستاسو دښمنان به ستاسو نه ویریږي او خامخا به هغوی ستاسو په زړونو کې لټي او سستی در واچوي. یو صحابي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د سستی به څه سبب وي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه تاسو به له دنیا سره مینه کوئ او مرګ به بد ګڼئ، یعنی جهاد به نه کوئ د الله په لاره کې د مشرکینو او د منافقینو پر ضد، نو د هغو ویره به ستاسو په زړونو کې پرته وي، هغوی به ستاسو نه کله هم نه ویریږي. درنو اوریدونکو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او وړاندوینه له ډیرې مودې را په دې خوا په حقیقت بدله شوې او مسلمانان نن خپله بده ورځ په خپلو سترګو ګوري. دا هم ګوري چې نه ورته څوک د عزت په سترګه ګوري او نه یې په دنیا کې پرې ژوند کول پیرزو دي. یو هغه وخت و چې نورو قومونو به دا غوره ګڼله چې د دوی مشران د مسلمانان وي، او یوه نننۍ زمانه ده چې کفار قومونه په خپل قلمرو او په خپل حکومت کې د مسلمان شتون هم نه خوښوي. دا وګورئ چې نن ورځ زموږ او ستاسو په وطن کې په افغانستان کې څه تیریږي. د دې ظالمانو او د دې وحشیانو پلیت لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. هر ځای کې د دوی او د دوی د غلامانو ظلمونه دي چې په مسلمانانو باندې روان دي. د فلسطین حالت وګورئ چې غاصب یهود، ظالم یهود هلته په مسلمانانو باندې څه کوي او څومره د مسلمانانو وینې تویې کړي. مسلمانان نن ولې له بدې ورځې سره مخ دي او نن ولې خپل ذلت په خپلو سترګو سره ګوري، سره له دې چې د مسلمانانو شمیر لکونو او میلیونونو ته رسیږي، بیا هم د نورو ژوند پسې ستړي او ستومانه دي، د بل په ژوند کې خپل ژوند لټوي. د دې ځواب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا کې موږ ته څرګندیږي چې له ژوند او دنیا سره مینې او له مرګه ویرې د دوی داسې حال کړی. هغه وخت چې مسلمان له ژوند سره مینه او له مرګه ویره نه لرله او د جنت د لاسته راوړلو لپاره چې پرته له مرګه په لاس نشي راتلی په هیڅ شي صرفه نه کوله، که څه هم د هغوی شمیر کم و خو په نورو قومونو او ملکونو دوی حکمرانان ول او هغوی د الله رب العزت په لاره کې د جهاد کولو په وسیله د نورو تر زړونو حکومت کوه.
اما نن ورځ چې مسلمانان ذلیله لیدل کیږي، د کفارو او د اسلامیت او د انسانیت دښمنانو لاسونه د دوی په وینو باندې سور دي، اصلي لامل یې دا دی چې دا خلک د دنیا سره مینه کوي او د مرګ او د جهاد نه ویریږي. نن هم چې موږ په کم حال کې واقع یو هغه بدلولی شو، خو په دې شرط چې د تیرو مسلمانانو په څیر دنیا سپکه، ذلیله او مرګ له ځانه ګران وګڼو، او که نه نو ذلت او رسوایي به ورځ تر بلې مخ په وړاندې روانه وي او زیاتیږي به. الله رب العزت دې زموږ او د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمانان به مالداره وي خو دینداره به نه وي. د ترمذي حدیث دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې ناست وو. په همدغه وخت کې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راغی چې په تن یې یو داسې څادر و چې په هغه کې د څرمنې څو پیوندونه لګېدلي ول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه دا حال ولید او د ده د اسلام راوړلو نه وړاندې د ده له خوندونو او مزو څخه ډک ژوند په یاد شو، نو په سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو، ځکه چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به له اسلام راوړلو نه وړاندې ډیرې نرمې او قیمتي جامې اغوستلې او په ټولې مکې مکرمه کې نازولی ځوان و او نازولی بچی و. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای له یوې شیبې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې ای مسلمانانو، هغه وخت به ستاسو حال څه وي چې سهار د کور نه د وتلو پر وخت به یوه جوړه جامې اغوندئ او ماښام بله، او ستاسې له مخې به یوه پیاله یا یوه کاسه پورته کیږي او بله به ایښودل کیږي، او په خپلو کورونو کې به مو د ښکلا لپاره داسې ښکلې او قیمتي پردې راځوړندې کړې وي لکه څنګه چې په کعبې شریفې باندې راځوړندې دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه و کرامو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله، هغه وخت به موږ له نن څخه غوره یو، ځکه چې هغه وخت کې به موږ د عبادت لپاره اوزګار یو، یعنې دنیوي او اقتصادي مشکل به نه لرو، نو د عبادت لپاره به اوزګار یو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه، تاسو له هغې وخت څخه نن غوره یاست، که څه هم په ښکاره مفلس یاست مګر د ایمان شتمنۍ څخه برخمن یی، او په هغه وخت کې به په ښکاره توګه شتمن یاستئ خو د ایمان له شتمنۍ به بې برخې او مفلس یاست. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د ایمان نه مفلس نه ګرځوي. په دنیا کې د کړاوونو ژوند، د تکلیفونو ژوند مو خوښ دی، خو د ایمان سره هوسا ژوند، د راحت ژوند، د عیش و د عشرت ژوند چې په هغه کې ایمانداري نه وي، کله هم زموږ نه خوښیږي او نه به یې خوښ کړو. رښتیا هم درنو اوریدونکو، نن همغه وخت دی. الله رب العزت مسلمانانو ته دومره شتمنۍ ورکړې ده، که چیرې دوی ټول عمر کار ونه کړي او ټول عمر په دین باندې لګښت وکړي، نو بیا به هم دوی له بېوسي او تنګلاسي سره مخ نشي. او د صحابه و کرامو رضی الله عنهم د خولې خبره چې ټول وخت په عبادت کې هم لګولی شي، مګر افسوس دوی له مرګ د وروسته ژوند په اړه څه فکر نه لري، که څه هم د خوراک لپاره له ښکلي نه ښکلي خوراک لري او د اغوستلو لپاره له ښو نه ښې جامې لري، د دفتر جامې یې بیلې، د ښار ته تګ جامې یې بیلې، او په همدې ترتیب
په نورو مزو کې هم غرق دي مګر د دې ټولو راحتونو او خوښیو سره سره د الله په وړاندې د ټیټېدلو خبره خو لرې خبره ده چې دا یې په خیال او خاطر کې هم نه راځي چې دوی د الله ته سر ټیټ کړي له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته ویلي و چې هغه د فتنو زمانه ستاسو لپاره ښه نه ده بلکې نننۍ زمانه تاسو لپاره غوره ده سره له دې چې تاسو تنګلاس یاست بیا هم په دین کلک ولاړ یئ. صحابه و کرامو د راحت اسباب نه درلودل. د هغوی ژوند په ولږه په تنده او په تکلیف کې تیرېده خو سره د ایمان نه. هغوی په خپله هغه ژوند باندې خوښ ول. هغوی د دنیا راحتونه نه غوښتل. نن چې څومره شتمنۍ راغله څومره راحتونه راغلل څومره هوساینه راغله په همدغه اندازه موږ د الله نه لرې شو. الله دې زموږ په حال باندې او د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. د بخاري او مسلم په یو روایت کې راغلی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په الله زه ستاسو په اړه له مالدارۍ نه نه ویرېږم چې تاسو به مالداره شئ بلکې له دې نه ویرېږم چې تاسو به ډیره دنیا پیدا کړئ لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې خلکو ته الله ورکړې وه او تاسې به په دنیا کې داسې ښکیل شئ لکه څنګه چې هغوی ښکیل شوي وه بیا به تاسو دنیا برباد کړي لکه څنګه چې هغوی یې برباد کړي وه. نن هغه حالت په مسلمانانو راغلی. اکثره شتمن ټول نه ښیم خو په دې خاطر دینداره نه دي چې له هغو سره مال شته. د تعجب خبره خو دا ده چې نن سبا غریب هم له دین څخه دومره لرې دی لکه څومره چې هغه مالداران لرې دي بلکې له دې هم ډیر لرې دی. او وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په هیڅ ځای کې د دینداري ماحول نه دی پاتې نه د مالدار په کور کې او نه د غریب په کور کې. الله رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې الله رب العزت زموږ نه راضي کیږي او الله رب العزت دې موږ نه د دین خدمت واخلي. دا محدود او لنډ ژوند چې لرو په دې کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو تر څو زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دلته زندګي د یو څو ورځو ده. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه علامه د قیامت د علامو نه دا ده چې دروغ به عام شي. د نسائی حدیث دی. د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل زما د صحابه و کرامو عزت کوئ. په تاسو کې په محمدي امت کې یعنی تر ټولو ښه خلک هم دوی دي. بیا هغه خلک دي کوم چې له دوی نه وروسته راځي چې تابعین دي له دې وروسته به دروغ خواره شي. داسې وخت به راشي چې انسان به پرته له دې چې قسم ورکول کیږي هغوی به قسم خوري او پرته له دې چې څوک یې ګواه ونیسي هغه به ګواهي ورکوي. همدارنګه د مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل له دې وروسته به داسې خلک راشي چې هغوی به چاغوالی خوښوي. او د بخاري او د مسلم په یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې بیا به داسې خلک راشي چې د هغوی ګواهي به د هغوی له قسم نه وړاندېوالی کوي او قسم به یې له ګواهي نه وړاندېوالی کوي. د دې ټولو روایتونو څخه دا را په ګوته کیږي چې د تبع تابعینو نه وروسته به دروغ دومره عام او خواره شي
چې په هره خبرې کې به پرته له کوم لامله په دروغو قسم خوړل کیږي. پرته له اړتیا د خبرو کولو مرض به دومره عام او ډیر شي او وړاندې له دې چې ته یې ګواه ونیسې هغه به د ګواهي لپاره لا ولاړ شي او وایي چې دا پیښه ماته هم معلومه ده او کله چې دغه پیښه کېدله زه هلته موجود وم. دا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې سره به له دې پیښې خبر هم نه وي. په دروغو قسم به دومره رواج او عام شي. ګواهي به دا کوشش کوي چې له قسمه مخکې له خولې ووځي او قسم به دا کوشش کوي چې له ګواهي او شاهدي نه مخکې له خولې نه ووځي. د مشکات حدیث دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بې له شکه راتلونکې زمانه به داسې وي چې شیطان به د انسان په شکل کې خلکو ته راځي او دوی ته به د دروغو خبرې ورښیي. د دې له خبرو اورېدو سره به د خلکو په منځ کې بیلتون راشي. کله چې له دوی څخه یو کس د شیطان خبرې نورو خلکو ته کوي نو وایي به چې ما دغه خبرې له یو داسې کس څخه اورېدلې چې له رنګه یې پیژنم خو نوم یې نه راځي. هغه شیطانو په انساني شکل کې دې ته راغلی و. دوی ته دروغ ویلي و تر څو د مسلمانانو او د کورنیو ترمنځ نفاق او شقاق خپور کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا هم راغلی و چې خلک به چاغوالی خوښوي. دا ځکه چې د آخرت په اړه به فکر د دوی له زړونو نه وتلی وي او په زړونو کې به یې د الله په وړاندې د ځواب ورکولو ویره نه وي. د همدې بېفکري له امله به بې دریغه غوړ شیان خوري چې له امله به یې چاغیږي. خوراک، څکاک او مال ټول به د ده د ژوند اصلي مقصد جوړ شي. آخرت به ترې هیر وي. د هغه د قیامت علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ او تاسو ته بیان کړي دي خو نن یې موږ او تاسو یې په خپله سترګو باندې وینو. همدارنګه درنو اوریدونکو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې علم به پورته کړی شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل علم زده کړئ او نورو ته یې وښایئ. د اسلام فرایض زده کړئ او نورو ته یې وښایئ. قرآن په خپله ووایئ او نورو ته هم ووایئ ځکه زه یو انسان یم چې ستاسو له منځه تلونکی یم او علم به هم پورته کړی شي، فتنې به ښکاره شي. تر دې چې په کومه معامله کې د دوو کسانو ترمنځ لانجه راشي نو پریکړه کوونکی کس به پیدا نه کړي چې د دې دوو کسانو ترمنځ پریکړه وکړي. علم به داسې پورته شي. د مشکات حدیث دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خلکو له منځه به الله رب العزت علم په ناګهانه توګه نه پورته کوي بلکې د علماو پرله پسې مړینې له امله به الله رب العزت علم ختم کړي. تر دې چې الله رب العزت به یو عالم هم پرېنږدي او خلک به جاهلان خپل امیران او مشران وټاکي او له هغو نه به د خپلو مسائلو او معاملو په اړه پوښتنې کوي نو هغوی به پرته له علمه فتوا ورکوي. دوی به پخپله هم ګمراوي او خلک به هم ګمراه کړي. دا ټول هغه حالتونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. نو راځئ چې د قیامت لپاره او د آخرت ورځې لپاره تیاری ونیسو تر څو زموږ رب هغه سخته او د ویرې ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي او الله هم په خپل فضل او رحم سره د دې فتنو نه وساتي. همدارنګه درنو اوریدونکو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په عمر کې به بېبرکتي راشي. د ترمذي حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته قایم نشي تر څو چې عمر ژر ژر تیر نشي. بیا د دې خبرې تشریح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې یو کال به د یوې میاشتې په اندازه شي، یوه میاشت به د یوې اونۍ په اندازه شي، یوه اونۍ به د یوې ورځ په اندازه شي، یوه ورځ به د یو ساعت په اندازه شي
او 1 ساعت به داسې تیریږي لکه څنګه چې د اور سپرغي په پرله پسې توګه یو مړه کیږي. د وخت د ژر ژر تیریدلو نه مطلب څه دی؟ په دې اړه مختلف روایتونه دي. مشهوره داسې خویندې او داسې لورګانې شته دی چې هغوی د خپلو میندو په قدر او په عزت باندې نه پوهیږي، بلکه د خپل خوراکي توکي او څکاک لپاره اوبه هم په خپلو میندو باندې راغواړي. زورول، شکنځل کول، بدې او ردې خو لا تاسو پرېږدئ. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې میندې به داسې لورګانې اوزیږوي چې هغوی به په خپلو میندو او په خپلو مورګانو باندې امرونه کوي. دا هغه څه دي چې څوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل علامه یې دا ده چې تاسو به داسې حالات وګورئ چې هغه خلک چې پښې لوڅي او بدن لوڅي ول، سخت غریب ول، هغوی به په غرونو کې ګډې او بیزې څرولې، هغوی به جګ کورونه جوړ کړي او په خپلو کورونو او بنګلو باندې به بیا فخر کوي. دا هم درنو اوریدونکو هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. هغو کسانو چې څو بیزې او څو ګډې به درلودلې هغه به په غرونو کې څرولې یا به خلکو ته اوبه ورکولې، سخت لاستنګي ول. نن یې په ښاریو کې دومره جګ کورونه او مارکیټونه جوړ کړي دي چې په هغو باندې فخرونه هم کوي او د خپل ماتحت خلکو ته ډیر په بده سترګه باندې هم ګوري. دا هم هغه واقعیت ده چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی حدیث او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو پښې لوڅي، بدن لوڅي، کاڼه او ګونګیان خلک د ملک پادشاهان وګورئ، نو هغه وخت به تاسو قیامت ته بیخي نږدې یاست. د جګو کورونو جوړونکي او بیا په هغې باندې فخر کوونکي خلک په اوسني وخت کې شته. د داسې اولادونو زیږول چې مور او پلار باندې امرونه کوي په اوسني وخت کې پرته له شکه شتون لري. کم خلک چې شتمن دي هغوی خو لوړې بنګلې او کورونه جوړوي، مګر کوم خلک چې د نن لري او د سبا نه لري هغوی هم په خپله خیټه او اولاد او ځان باندې ظلم کوي، ځان قرضداره کوي، خو د بنګلو جوړولو په فکر کې اخته دي چې په څه ډول هسکې او ښکلې بنګلې جوړې کړي. په کومو ځایونو کې چې د انسان د نورو اوصافو ستاینه او صفت کیږي هلته د هغه انسان ستاینه هم کیږي څوک چې د عمده کور، ښکلې حجرې، د ښکلي موټر او د ښکلي بنګلې خاوند وي. که څه هم پښې لوڅي او بدن لوڅي خلک به یا تر اوسه پادشاهان شوي وي او یا به نه وي، خو په راتلونکي کې به ضرور داسې خلک هم راشي، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې پیشګویي او وړاندوینه کړې ده. ولې داسې خلک ضرور شته کومو ته چې ګونګیان او کاڼه ویل سمه خبره ده، ځکه دوی نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق اوریدلو صلاحیت لري. داسې خلکو ته چې موږ او تاسو ګونګیان ونه وایو نو څه به ورته وایو چې نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق د اوریدلو قابلیت لري. سره له دې چې د دوی پر خلاف په رسنیو کې پراخه مضامین خپریږي تر څو دوی لارې ته راشي او د خپل فساد او د خپل منکراتو ته متوجه شي. مګر که والی دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که قاضي دی، د دې خلکو په خبرو باندې بلکل غوږ هم نه خوځوي او نه ورته څه اهمیت ورکوي. دغه خبیث خلک بیا په سپیش او په دریز باندې ودرېږي، په جوړو شوو غونډو کې دومره پاک او صریح دروغ وایي چې د رسنیو کارکوونکي د دوی د دروغو د خپرولو څخه په تنګ راځي. دوی دومره نااهله دي چې د لکونو روپو دنده ورته ورکول کیږي، په اخیستلو کې هیڅ دریغ نه کوي او د زړه له مینې او علاقې څخه یې اخلي، مګر د دغې دندې د پرمخ وړلو هیڅ وړتیا نه لري او نه یې پرمخ وړی شي. په بخاري کې راځي چې یو اعرابي او یو بانډچي
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او ویلې د الله رسوله قیامت به کله راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې امانت خیانت شو نو د قیامت انتظار کوه. هغه بانډچي یو ځل بیا وپوښتل امانت څه ډول خیانت کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې دندې نااهلو او ناوړو خلکو ته وسپارل شي لکه قیادت، صدارت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت او خطابت او داسې نور. نو په دې وخت کې بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مبارک کلام څخه دا راڅرګنده شوه چې د نالایقو حکمرانانو څخه پرته به په دندو ګمارل شوي نور خلک به هم نااهله وي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په موجوده حال کې ګورو ملحد، فاسق، فاجر، بخیل، بدکاره او بد اخلاقه خلک د لوړو څوکیو په دندو ګمارل شوي دي. دا هغه څه دي چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او په خپلو سترګو یې موږ او تاسې وینو. د پارلمان او د ملي شورا غړي اکثره دومره نااهله دي چې د یوې وړې خبرې لپاره په اونیو بحثونه کوي خو بیا هم یوې ښې پایلې ته نشي رسیدی. هغه خلک هوښیار او معزز ګڼل کیږي چې هغه شتمن وي او هغه مالداره وي. لکن د دې نااهلو فعالیتونه او کړنې ځینې وخت له رسنیو څخه خپریږي نو خلکو ته معلومات په لاس ورځي چې د ننني عصر د مخورو خلکو بدې کړنې تر کومې درجې پورته شوي دي. په همدې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کلام دی فرمایي لا تقوم الساعة حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع. قیامت به تر هغه وخته پورې قایم نشي تر څو چې د دنیا ډیره برخه داسې خلکو ته ورنه کول شي چې هغه به په خپله هم دله او دوس وي او پلار به هم همداسې وي. په دغه وخت کې به څه ناڅه نیک خلک هم موجود وي او ډیر ژر به دنیا ته صادق خلک راشي. د دغه وخت په انسانانو کې د لوړو اخلاقو لرونکي انسانان ډیر کم دي او هغه وخت دی چې په اړه د بخاري شریف په روایت کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقی حفالة كحفالة الشعیر او التمر لا یبالیهم الله بالة. نیک او صالح خلک به پرله پسې ختم شي، بیکاره خلک به پاتې شي، داسې خلک به پاتې شي لکه د خرما یا د اوربشو پوټکي او بوس. الله رب العزت به د داسې خلکو هیڅ پروا نه کوي. د ترمذي شریف په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت تر هغه وخته پورې نه راځي تر څو چې تاسو خپل امام او پادشاه قتل نه کړئ، تورې روانخلئ او د تورو په وسیله په خپلو منځونو کې ونه جنګیږئ او د دنیا وارثان شریر او شر اچونکي خلک نشي. د هغه څیزونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستي کوي او په پټه به دښمني کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان وي. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ځینې به له ځینې نورو څخه طمع لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري نو له همدې امله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستي اظهار به کوي خو څنګه چې پناه شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي.
وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستي کوي په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستي کوي، په داسې حال کې چې زړه یې د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به په سینه کې اور بلوي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښي سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه د الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د لوی ځمکې اسمانونه شنه سیندونه جګ جګ غرونه دا خو ټوله ستا پیدا دي یا الله یا الله دا خو ټوله ستا پیدا دي یا الله یا الله. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې بربنډې ښځې به را پیدا شي او د نارینهو پام به ځان ته را اړوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوزخیانو 2 ډلې پیدا کیدونکې دي او هغه ډلې ما نه دي لیدلي ځکه چې هغه ډلې لا تر اوسه نه دي پیدا شوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې خبرې د روښانه کولو لپاره وویل یوه ډله خو داسې ده چې هغو به د غواګانو د لکیو په څیر ډنډې له ځان سره اخیستې وي او خلک به پرې وهي، سهار او ماښام به پرې د الله رب العزت لعنت وي، الله رب العزت به پرې غصه وي او له دوی څخه به الله رب العزت ناراضه وي. دوهمه ډله به د داسې ښځو را پیدا شي چې هغوی به جامې اغوستې وي خو بربنډې به وي، پردي نارینه به ځان لورې ته مایله کوي او پخپله به هم د هغوی لورې ته میلان کوي. د دوی سرونه به د اوښانو د کوپان په څیر وي، نه به جنت ته ننوځي او نه به د جنت بوی حس کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پرته له شکه چې د جنت خوشبویي د کلونو کلونو مزل په اندازه تر لرې ځایه رسیږي، خو دوی به د جهنم په هغه قعر او په هغې کنده کې پراته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی مشام ته نه رسیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې 2 وړاندوینې کړي دي. یوه هغه ظالمه ډله یاده شوې چې ډنډې به ورسره وي او خلک به پرې وهي، یعنی د واک په نشه کې به په غریبو او بېکسو خلکو ظلم کوي او پرته له کوم لامله به عامو خلکو ته ستونزه پیدا کوي او دوی به ځوروي. دا هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهمه وړاندوینه د بربنډو ښځو په اړه ده. مطلب دا چې په راتلونکې زمانه کې به داسې ښځې پیدا شي سره له دې چې جامې به یې اغوستې وي مګر بیا به هم بربنډې وي، یعنی دومره باریکه او نازکه جامې به اغوندي چې د دوی بدن به پکې نه پټیږي او نه به پکې پرده کیږي. یا په بله معنا چې جامې به باریکه نه وي مګر دومره چسپې او جوختې او تنګې جامې به یې اغوستې وي چې د هغوی د بدن غړي د هغه نه ښکاري. د دې جامو اغوستل او نه اغوستل یوه معنا لري. نن سبا خو د جوختو او تنګو جامو سره سره د بدن همرنګه او غنمرنګه جامې هم د فیشن یوه برخه جوړه شوې چې حتی د دې جامو او د وجود د پوستکي د رنګ تشخیص او تفکیک هم نه کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې ولې داسې جامې اغوندي؟ د دې لپاره چې دوی خپله هم فساد ته میلان وکړي او خلک هم فساد طرف ته متوجه کړي.
رسول الله فرمایي چې د دوی ځای جهنم دی، د جنت بوی به هم د دې پوزو ته ونه رسیږي. خویندو او میندو د الله نه وویرېږئ، جامې سمې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې به پردي نارینه ځان پلو ته مایله کړي، یعنې داسې جامې به واغوندي چې د سړیو زړه راښکون ورسره پیدا شي. دوی پخپله هم د سړیو خواته مایله کیږي. مطلب دا شه چې د دوی بربنډي به د مفلسي له امله نه وي، بلکې مطلب به دا وي چې سړیو ته خپل بدن ښکاره کړي او د هغوی زړونه ځان لورې ته رامات کړي. او دا ښځې به د نارینهو د زړونو د ځان لورې راماتولو لپاره دوهمه طریقه داسې وکاروي چې دوی به د خپلو سرونو څخه پوړنی لرې کړي، ویښته به خوشې کړي او پر مخ به یې دانه دانه راپرېږدي. د اوښ د کوپان څخه یو مطلب دا هم کیدی شي چې خپل ویښته به ټول راټول کړي او د سر د پاسه به یې لکه مناره ودروي چې په دې ترتیب به خپل سرونه غټوي. د داسې ښځو په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځې به نه یوازې دا چې جنت ته به نه داخلیږي، بلکې د جنت بوی هم د هغوی پوزو ته نه رسیږي. د جنت بوی 1500 کاله لرې مزل چې وي د انسان پوزې ته رسیږي، اما دوی به هغه ځای کې پرتې وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی پوزو ته نه رسیږي. نو خویندو د الله نه وویرېږئ، د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. خپلې جامې سمې کړئ تر څو د آخرت په ورځ الله څخه شرمنده نه اوسئ، ځایم جهنم نه وي بلکې الله هم جنت ته ولیږي. دا د محمد رسول الله وینا ده، دا کوم افسانه نه ده. اسلامي شریعت له زنا څخه منع کړي، بلکې له هغو شیانو څخه یې هم منع کړي چې زنا خواته راښکونکی وي. تر دې چې ښځو ته یې د داسو تیزې خوشبویي لګولو نه هم منع کړي چې ښځې د دې لپاره ولګوي چې د سړیو په خوا کې تیرې شي او هغوی یې حس کړي. رسول الله د دې نه منع کړي او داسې ښځې ته د مسلم په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سترګو زنا لیدل دي، د غوږونو زنا اوریدل دي، د ژبې زنا ویل دي، د لاسونو زنا نیول دي او د پښو زنا ور روانېدل دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه د پردې شی دی، نو څوک چې د دې خواهش وکړي چې په ما باندې د نامحرم نظر ولګي په هغې باندې د الله رب العزت لعنت دی. ګورې خویندو رسول الله څه وایي؟ ښځه د پردې شی دی، نو کومه ښځه چې دا خواهش لري چې په ما باندې د نامحرمه سړي سترګې ولګیږي په هغې ښځې باندې د الله لعنت دی. نو په کومې ښځې باندې چې د الله لعنت وي هغه به څنګه ښځه وي؟ او د بیهقي په یو روایت کې راغلي چې څوک نامحرم ته وګوري او څوک چې د دې خواهش او تمنا وکړي چې ما ته د نامحرم وګوري په دوی باندې د الله رب العزت لعنت دی. یعنې کومه نارینه چې نامحرمې ښځې ته ګوري په دې نارینه باندې د الله رب العزت لعنت دی. او کومه زنانه چې دا هیله او تمنا لري چې ما ته د نامحرم وګوري او د هغو سترګې دې په ما باندې ولګیږي په دې ښځه باندې هم د الله رب العزت لعنت دی. او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د کوم مسلمان چې بې اختیاره یو ځل د کمې ښځې په حسن سترګې ولګیږي پرته له قصده، خو بیا هغه د خپلې سترګې د الله رب العزت له ویرې نه پټې کړي، بیا ورته نه ګوري، نو الله رب العزت به د دې کار په بدل کې دته داسې عبادت ورنصیب کړي چې حلاوت او خوږوالی به محسوس کړي. نن په اتفاقي ډول باندې پرېږده په قصدي ډول باندې نامحرمو ته کتل کیږي او د هغو نه خوند اخیستل کیږي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ډېر د فتنو په زمانې کې ژوند کوو. الله رب العزت دې د دې آخر زمان د فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. او خویندو ته بیا هم زما دا توصیه ده چې خپلو جامو ته متوجه شئ، د الله نه وویرېږئ، ځان د جهنم لرګي مه ګرځوئ چې هلته وسوځېږئ، بلکې نیک اعمال ترسره کړئ. هغه جامه واغوندئ چې تاسو ته الله او د الله رسول وایي، تر څو الله څخه په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او الله رب العزت مو د بیبیانو سره په جنت کې یو ځای کړي. بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو،
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په دین باندې به عمل کول داسې وي لکه په لاس کې چې سکروټه نیسې او غټې غټې فتنې به ښکاره شي. د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خلکو به داسې وخت راشي چې د هغوی په منځ کې به هغه کس چې په مکمل دین باندې عمل کوي داسې وي لکه په لاس کې چې د اور سکروټه نیسي. درنو اوریدونکو، دا وخت اوس موجود دی او موږ یې په خپله سترګو باندې وینو. هره خوا د فحشا او بېحیایي کارونه روان دي. ښار او اطراف له فسق او فجور څخه ډک دی. په داسې حالاتو کې که څوک په دین باندې عمل کوي نو نور خلک ورپورې خاندي او تعجب به کوي چې دا څه کوي او په څه کې اخته دی. د ملک، وطن، کلی او کور د خلکو د پوښتنو او نیوکو لاندې به راځي. حتی ځینې مفسدین به ورته دا وایي چې هغه د محمد رسول الله د سنتو پابند دی، د الله د دین مطابق ژوند تیروي. دوی به ورته د ترهګر یا بل نوم ورکوي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دین باندې به عمل کول داسې وي لکه په لاس کې چې سکروټه نیسي. حتی په ځینې ځایونو کې به میرمنې ورته وایي چې په دې ټاکلې تنخوا زموږ چاره نه کیږي. ټول خلک رشوت اخلي، د سود کاروبار کوي، تی هم اخله. له ځان نه دې راته متقي او پرهیزګار انسان جوړ کړی. ملګري به ورپورې خاندي او وایي به دا وګورئ ږیره یې پریښې ده او له ځانه یې راته ملا جوړ کړی دی. بلکل درنو اوریدونکو، داسې ړوند ماحول به وي که چیرې کوم کس په موټر کې سفر کوي او د لمانځه لپاره ډریور یا موټروان ته ووایي چې موټر ودروه نو هغه ته به موټر نه درول کیږي. خو که چیرې د کوم کس دنیوي مشکل پیښ شي او یا هم څه نقصان وکړي نو په داسې حالاتو کې بیا ټول خدمت او همدردي ته حاضر او تیار وي. نن سبا په دین باندې عمل کول له ټولې نړۍ سره جنګ ته غاړه ورکول دي. له سکروټې نه مراد دا دی که څوک د الله رب العزت نافرمانی کوي او ستا پرې زور نه رسی او څه ورته ویلی نشي نو له ډیره غمه به دې له سترګو نه اوښکې روانې وي. نن ورځ دغه منکرات، دغه فجایع په خپلو سترګو باندې وینو، خو دا قدرت نه لرو چې د دې منکراتو او فجایعو مخنیوی وکړو. نو له ډیره درده او له ډیره غمه به زموږ زړه او زموږ سترګې جاړي اوښکې به ترې روانې وي. که په دین باندې عمل کوي نو د هر چا بدې خبرې به اورې، ټول به خفه کوې، د دین د ساتلو لپاره به تاوان کوې. که دا ټول کارونه دې وکړل نو بیا به ته دینداره شې. خو ډیر غوره او نیکبخته خلک همغه دي له چا سره چې یوازې د الله رب العزت د خوښي او رضا غم او خیال دی، او همغه خلک غوره دي چې له دنیا نه یې مخ اړولی دی، د چا پروا نه لري. الله رب العزت دې د دې فتنو په دور کې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د قرآن او د سنتو پابند ولري او د دې فتنو نه دې موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. د دین د درد پیدا کولو او د بددینی له فضا څخه د وتلو د قوت ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړئ او د دیندارو خلکو سره په مجلسونو کې ناسته ډیره اړینه ده. کوشش وکړئ چې په هغو مجلسونو کې او هغو کسانو سره کینئ چې هغه دینداره وي او هلته د دین خبرې اترې کیږي. کله چې یو انسان د بېدیني له ماحول څخه معصیت او ګناه اختیارولی شي نو نیکي فضا ته په رسېدو سره نیک عمله هم جوړېدلی شي چې نیکانو سره کینی په هغه مجلسونو کې چې هلته د نیکي خبرې کیږي. الله رب العزت به یې نیکبخته کړي، ځکه دواړه مجلسونه په انسان باندې خامخا تاثیر لري. که چیرې د کوم لامل له امله له متقیانو خلکو نه لرې یاست نو له بېدینه خلکو د فاسدو خلکو نه هم ځان لرې وساتئ، ځکه خو محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ډیر ژر به داسې وخت راشي چې له مسلمان سره به تر ټولو غوره مال د هغه څو اوزې وي دغه اوزې به له ځان سره واخلي او د غرونو لوړو څوکو او ځنګلونو ته به ولاړ شي او چې په خپلو اوزو سره د غرو په څوکو او همدارنګه په ځنګلونو کې ژوند کوي د فتنو نه به ځان ساتي او خپل دین به مخکې بیایي همدارنګه د بخاري او د مسلم په بل حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په نږدې راتلونکي کې به فتنې را پیدا شي په دغه وخت کې به ناست کس له ولاړ څخه غوره وي ځکه ناست کس د ولاړ کس په پرتله له فتنو بچ وي ولاړ کس به له روان کس څخه غوره وي او روان کس به له منډه وهونکي کس نه غوره وي کم کس چې فتنور وي فتنو ته له ورایه ګوري او یا یې اوري په فتنه کې به ښکیل شي نو په همدې خاطر په هغه وخت کې چې هر چاته د پناه او ژغورنې هر ځای په لاس ورشي هلته دې پناه واخلي او د فتنو نه دې وتښتي د فتنو په وخت کې ځان د الله رب العزت په ذکر کې مشغولول ډیره درجه لري درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ او تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوو چې فتنې هر طرف نه راخورېږي او راورېږي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې الله زموږ نه راضي کیږي او د دې فتنو نه الله رب العزت په خپل حفظ و امان کې ساتي حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قتل په زمانه کې عبادت کول زما خواته د هجرت کولو برابر دی قتل زمانه هم د فتنې زمانه ده نو که څوک په دې وخت کې د الله رب العزت د دین پابند شي او د الله رب العزت عبادت کوي الله رب العزت به هغه ته دومره اجر ورکوي لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته هجرت کړی وي بل دا چې درنو اوریدونکو کفر به عام او آسانه شي دا هم د قیامت د علامو نه یوه علامه ده د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل د تورې شپې په څیر د راتلونکو تورو فتنو څخه وړاندې د نیک عمل په کولو کې تادي او چالاکي وکړئ داسې وخت به راشي چې سهار به یو کس مسلمان وي او ماښام به کافر وي ماښام به مسلمان وي خو سهار ته به کافر وي د لږ دولت لپاره به خپل دین وپلوري دغه حالات درنو اوریدونکو نن ورځ موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې د پیسو او د دولت په مقابل کې خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دین نه تیریږي د کفر غلامي ته غاړه ږدي د دې لپاره چې پیسې لاس ته راوړي حتی د مسلمانانو په وینو باندې چې د دوی لاسونه هم سره کیږي د ده پروا نه لري نو دا د قیامت د علامو نه یوه علامه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کفر به عام او آسانه شي داسې وخت به راشي چې یو کس به سهار کې مسلمان وي خو ماښام کې به کافر وي ماښام به مسلمان وي خو سهار ته به کافر وي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل فضل او رحم او کرم وکړي د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي کله چې فتنې ډیرې او عامې شي نو په داسې حالاتو کې انسان د نیکو عملونو په کولو کې ډیرې ستونزې محسوسوي او په دین باندې تګ او عمل کول ورته سخت او ناشونی ښکاري او همدارنګه په داسې حالاتو کې د ایمان ساتل له ډیر خطر سره مخامخ وي لکه نن ورځ چې دا حالات ټول موږ او تاسو په سترګو باندې وینو اگر که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي او وړاندوینه د نن نه 1400 کاله مخکې کړې ده
له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې د نیکو عملونو په کولو کې د سبقت او تادي مشوره ورکړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې خنډونه درته پیدا شي د نیکو عملونو په کولو کې اخته شئ او خپل ایمانونه محفوظ وساتئ د فساد په وخت کې د فتنې په وخت کې چې خلک وینې په منکراتو باندې او په فساد باندې ګرفتاره دي ته هغو سره ګډون مه کوه هغو سره په هغې لار باندې مه ځه بلکې ته د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شه الله ته متوجه شه د الله نه ویرېږه تر څو په دې سختو حالاتو کې او په نازکو حالاتو کې د فتنې په حالاتو کې الله رب العزت تا په خپل حفظ و امان کې وساتي لکه څنګه چې هغه کسان په فساد باندې روان دي او د فساد په مجلسونو کې ګډون کوي خپله مفسدین دي تباه او هلاک دي چې هغو سره ته تباه نشي په دې باندې هر څوک پوهیږي چې کومه مجلس د الله لپاره دی او په هغه مجلس باندې یا په هغو خبرو باندې الله او د الله رسول راضي کیږي او په کومه مجلس کې الله خفه کیږي د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کیږي او د الله د غضب او د لعنت لامل ګرځي الله تا ته عقل درکړی الله تا ته تمیز درکړی چې ته تفکیک وکړې د فتنو نه ځان وساتې د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند شي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې د نیکو عملونو په کولو کې د سبقت او تادي مشوره ورکړي او ویلی دي مخکې له دې چې خنډونه درته پیدا شي د نیکو عملونو په کولو کې اخته شئ او خپل ایمانونه محفوظ وساتئ ځکه الله مکړه چې په فتنو کې د ښکېلېدو له امله د نیکو عملونو څخه بې برخې پاتې نشئ دا ډیره له فتنو څخه ډکه زمانه ده له هرې خوا څخه به ستاسو دولتي مشران ستاسو د بربادي او ستاسو په فساد کې د غورځولو کوشش کوي د لږې دنیا په بدل کې به د خپل دین د خرابولو کوشش کوي دا ټول حالات په سترګو وینو یو مړوکی مثال یې دا ده چې په محکمه او په عدالت کې به د دروغو قسم خوړل د خلکو دنده ګرځېدلي وي د یو څو روپو لپاره به خلک په دروغو قسمونه کوي او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د دروغو په قسم سره د خلکو مال لاسته راوړي او په هغې باندې قسم وخوري په هغه باندې جنت حرام او جهنم پرې واجب دی نن ورځ څه حالات روان دي په دې ټولنه کې په کومو بدبختیو کې موږ او تاسو اخته یو حرام مال ته خو اصلا څوک حرام نه وایي بلکې پیسې دي چې د هر طرف نه وي که هغه د دروغو په قسم باندې لاسته راځي یا په رشوت سره لاسته راځي یا په سود سره لاسته راځي خو پیسې دي وي الله دې په موږ رحم وکړي الله دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې وساتي او د دې فتنو نه دې الله موږ او تاسو بچ کړي په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته رنځور زړه طبیبا د رنځور زړه طبیبا وکړه علاجونه زما نه نه ګوګل کې خولې زړګی کړې فریادونه زما د رنځور زړه طبیبا د رنځور زړه طبیبا وکړه علاجونه زما درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت له علامو نه یو علامه دا ده چې له اسلام سره به خلک نه آشنا شي مسلم حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اسلام په لومړیو کې د ناشنایي په حالت کې راښکاره شوی و اسلام په لومړیو کې د ناآشنایي په حالت کې راښکاره شوی و
چې ځینې خلکو ترې منډې وهلې او ځینې خلکو پرې عمل کوه او ډیر ژر به بیرته نااشنا او یوازې شي. داسې نااشنا او یوازې لکه څرنګه چې په لومړیو کې و. ډیر کم خلک به وي چې په اسلام باندې عمل کوي، یعنی په 100 کې به یو کس په اسلام باندې عمل کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل د هغو خلکو لپاره د خوښي زیری دی چې په اسلام باندې د عمل کولو له امله په نااشنا خلکو کې شمار شي. نن ورځ هم که څوک په اسلام باندې پوره عمل کوي، په پوره توګه باندې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند کې ګرځي، یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او په ارشاداتو باندې پوره عمل کوي، خلک هغه ته په نااشنا سترګه باندې ګوري چې دا څه کوي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خلکو ته د خوښي زیری ورکړی، پرېږده چې تا ته نااشنا ووایي، خو محمد رسول الله تا ته د خوښي او د کامیابي زیری درکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مطلب دا دی چې کله ما د اسلام په لور بلنه پیل کړه نو خلکو ته ډیر نااشنا و. لږو خلکو اسلام قبول که او ډیری خلکو ترې مخ واړوه، دا ځکه چې هغوی ته نااشنا و. نه یوازې دا بلکې هغو خلکو ته یې بېدینه ویل، کومو خلکو چې به اسلام منلی و دوی یې دومره تنګ کړي و چې مکه یې پرېښودله او د حبشې طرف ته یې هجرت وکړ. او داسې حالت هم راغی کله چې له مکې مکرمې څخه مسلمانان حبشې ته مهاجر شول او هلته ورته آرام ژوند په برخه شو، نو له مکې نه ځینې قریش لاړل، مشرکین لاړل او د حبشې پاچا ته شکایت وکړ چې د مکې ځینې ناپوهه او کمقه خلک دلته راغلي دي، هغوی د خپل پلار او د نیکه دین پرېښودلی دی او له ځانه یې نوی دین راوړی دی. داسې دین چې نه یې ته منلو ته تیار یې او نه یې موږ، نو له تا هیله کوو چې هغوی موږ ته وسپارئ. خو هغو صحابه و کرامو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې وه، هغو خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنه که. الله رب العزت د حبشې د پادشاه په زړه کې رحم واچوه تر څو د دې مظلومو او فقیرو او مساکینو صحابو نه دفاع وکړي او هغه مشرکین او متکبرین چې هغوی ظالمانه توګه باندې حبشې ته راغلي وه تر څو دا مظلوم صحابه بیرته وګرځوي، هغوی یې ناهیلې کړل او بیرته یې وشړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې څوک دین طرف ته په هغه وخت کې رابله نو هغو ته به دا خبره ډیره نااشنا ښکاره کېدله چې دا څه وایي. حتی چا به چې د اسلام دین ومنه هغه ته به بېدینه ویل. هغه حالت نن ورځ هم راغلی دی. چاته چې قرآن بیانیږي، د محمد رسول الله سنت بیانیږي، توحید ورته بیانیږي، هغو ته دا خبره نااشنا ښکاري. که د بدعت په وړاندې مبارزه کوي، د مزخرفاتو په وړاندې مبارزه کوي، خلکو ته نااشنا ښکاري او ځینې ظالمان بیا قسمه نومونه در باندې هم دي. هغه د رسول الله حدیث دی چې اسلام په لومړیو کې د نااشنایي په حالت کې راښکاره شوی و او بیرته به نااشنا او یوازې شي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په لور خلک رابلل نو مشرکینو به ویل ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره ان هذا الا اختلاق. دا خبرې چې ته کوې موږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه دي اورېدلې، دا نور هیڅ نه دي مګر له ځانه جوړې شوې خبرې دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له دې وروسته ډیرو خلکو اسلام قبول که او د پرمختګ لپاره ډیر کارونه هم وکړل او ښه پرمختګ یې هم وکړه، مګر له دې وروسته به بیا داسې وخت راشي چې اسلام به یو ځل بیا خپل اصلي حالت ته راشي، یوازې او نااشنا به شي. داسې څوک به پیدا نشي چې د اسلام احکام پوره توګه باندې قبول کړي او پر ځان عملي کړي، بلکې د اسلام ارکان او امرونو ته به په نااشنا سترګه باندې ګوري، داسې به ورته ګوري ته به وایې چې اسلام له سره نه پیژني. ځینې فاسد رواجونه
ځینې فاسد رسمونه چې د اسلام په مقدس دین کې هغو لپاره اصل نشته، هغونه به دین جوړ کړی وي. واقعي دین چې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د سنتو په رڼا کې ورته بیانیږي، څوک به منلو ته تیار نه وي او هغو ته به نااشنا ښکاري. او ځینې مبتدعین به بیا په هغه چا باندې چې د الله کلام او د رسول الله حدیث بیانوي مختلف نومونه هم دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام به یو ځل بیا خپل اصلي حالت ته راشي، یوازې او نااشنا به شي. داسې څوک به پیدا نشي چې د اسلام احکام قبول کړي او پر ځان یې عملي کړي، بلکې د اسلام ارکان او امرونو ته به په نااشنا سترګه به ګوري. داسې به ورته ګوري ته به وایې چې اسلام له سره نه پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه وخت کې به په اسلام باندې عمل کوونکي ډیر کم وي او یو به وي. کیدای شي چې یو نیم ځای کې درته کوم پوخ او قوي مسلمان په مخه درشي، نور ټول به په ګډو وډو سر وي. داسې مسلمان ته چې په داسې وخت کې د الله رب العزت په اوامرو او د رسول الله په سنتو باندې پوره عمل کوي، کم خلک چې په بدو سترګو ګوري او څوک ورسره خبرې کول هم ښه نه ګڼي، زه د الله رب العزت لخوا د خوښي زیری ورکوم. د ترمذي او د ابن ماجې په روایتونو کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دین به د حجاز په لور داسې راتاو شي لکه څنګه چې مار د خپل کور په طرف راتاویږي. په کوم ځای کې چې د مار هستوکنځای وي هلته راټولیږي مار، همدارنګه به دین د حجاز طرف ته راټول شي. دین به یوازې په حجاز کې پاتې شي، لکه څنګه چې ګډې او چیلۍ یوازې د غرونو په څوکو کې اوسیږي، همدارنګې به دین یوازې په حجاز کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا وویل بې له شکه چې اسلام به یو ځل بیا د همغسې نااشنایي په طرف لاړ شي لکه څنګه چې په لومړیو کې راښکاره شوی و. نو د خوښي زیری دی هغو نااشنا خلکو ته چې په دغه وخت کې زما په هغو سنتو منګولې لګوي، عمل پې کوي، کوم چې له ما نه وروسته خلک ګډوډ دي. الله رب العزت دی موږ او تاسو ته د محمد رسول الله درنو اوریدونکو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې موږ ته بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې سود به عام شي او د حرامو حلالو پروا به بیا څوک نه کوي، بلکې د یوازینی هدف به یې پیسې لاسته راوړل وي. د بخاري حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په خلکو باندې به داسې وخت راشي چې د دې پروا به نه کوي چې حلال یې ترلاسه کړي او که حرام. ځینې خلک خو لا دا وایي چې حلال نن سبا ته سترګو کیږي نه او پیدا کیږي نه، مګر دغه فکر کول چې حلال نشته او نه پیدا کیږي د نفس دوکه ده. دا ځکه چې د حلالو په اړه د فکر کولو له امله انسان د قیدونو په حدودو کې ښکیلیږي، ځکه د حلالو لاسته راوړنه ډیره سخته ده. نو ځان په حدودو کې نه قید کوي او دا خبره له خولې نه وباسي چې نن سبا خو حلال تر سترګو کیږي نه، حلال پیدا کیږي نه. حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمایي الحلال لا يحتمل الصرف. په حلال مال کې د بې ځایه لګښت لپاره ځای نه وي، او همدارنګه د حلال مال په لاسته راوړنه کې د عیش او مستی څخه د ډک ژوند لپاره زمینه نه برابریږي. ځکه خو نفس دغه دلیل وړاندې کوي چې نن سبا حلال مال نه پیدا کیږي، نو د حرام او حلال خیال کول بې ځایه خبره او د وخت بربادول دي. نن ورځ تاسې وګورئ چې زموږ کم ورونه په خپلو معاملو کې دومره اسرافونه کوي، نو که تاسو څیړنه وکئ، پلټنه وکئ، د هغه مال به په 100% کې 80% حرام وي، هغه 10% او 20% به هم مشکوک وي.
که تاسې د دوی ودونه ګورئ یا د دوی خیراتونه ګورئ یا د دوی نورې معاملې ګورئ، ټول په اسراف باندې بنا، اما فقیران او مساکین چې د دوی چم او ګاونډ کې ژوند کوي هغه بیچارهګان به د لږې مړه کیږي خو هغو ته به څوک څه نه ورکوي. نو دومره لوی اسرافونه چې دوی کوي د دې نه معلومیږي چې د دوی مال حرام دی، حلال نه دی. ځکه سفیان ثوري رحمه الله فرمایي الحلال لا يحتمل الصرفه، په حلال مال کې د بې ځایه لګښت لپاره ځای نه وي. نو دوی چې بې ځایه لګښتونه کوي مال حرام دی، مال حلال نه دی. مګر کوم خلک چې د الله رب العزت نه ویره لري او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه فرمان څخه خبر دي چې اوس به تاسو ته ووایم، هغوی بیا حرامو ته لاس نه اوږدوي بلکې په کم روزي باندې په لږ مال باندې بسنه او کفایت کوي او د الله رب العزت نه ویره لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. جنت ته به هغه غوښه او هغه بدن داخل نشي چې له حرامو نه وده کړې وي. رسول الله فرمایي کومې غوښې او کوم بدن چې له حرامو وده کړی وي د دوزخ ډیر مستحق دی. مطلب دا چې جنت پرې حرام دی او جهنم پرې واجب دی. هغه کسان دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا او د دې اخطار نه وویریږي چې ټول ژوند په حرام، په سود او په رشوت باندې تیریږي. هغه قاضیان او هغه څارنوالان دي د الله نه وویریږي چې خپل ځان او خپله کورنۍ ټول په رشوت او په حرامو سره تربیت کوي. آخرت ورځ کې به د الله حضور ته درېږي، الله به دوی ټول جهنم ته لیږي. تاسې به داسې هم اوریدلی وي چې ویل کیږي چې فلانی د حلالو او حرامو خیال ساتي او الله رب العزت ورته هم حلال رزق ورکوي. هغه کس چې د حلال مال په لټه کې وي حلال مال ډیر نشي ترلاسه کولی او نه ورته په لاس ورځي. همدارنګه هغه کس چې د حلال مال په لټه کې وي د هغه دنیوي اړتیاوې دومره نه پوره کیږي او د مال د نشتون له امله د ده ځینې کارونه ولاړ وي مګر د آخرت د تلپاتې عذاب څخه د خلاصون لپاره په دې ژر تیریدونکې دنیا کې د ستونزو ګالل د هر هوښیار انسان لپاره ضروري ده. راځئ تکلیفونه په دنیا کې وګالئ، لږ مال لاسته راوړئ، په هغه باندې اکتفا وکړئ، په هغه باندې قناعت وکړئ. د آخرت د دلپاتې عذاب نه ځان وژغورئ چې الله رب العزت هم هلته وژغوري. 2 ورځې به قاضي او څارنوال په دنده نه یې ګمارل شوی، بله ورځ به موټر اخیستی وي او بله ورځ به یې ځان ته اوچت کور هم جوړ کړی وي. ظالمه خدا ناترسه تا د کم ځای کړې ده، د خلکو وینې دې وسکلې، اولاد ته دې ورکړې، د آخرت په ورځ به الله ته څه ځواب وایي؟ رسول الله خو فرمایي لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. جنت ته به هغه غوښه او بدن داخل نشي چې له حرامو نه وده کړې وي. کمې غوښې او کم بدن چې له حرام نه وده کړې وي د دوزخ ډیر مستحق دی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې فرمایي سود به عام شي او د حرامو او حلالو پروا به څوک نه کوي بلکې یوازینی هدف به څه وي چې پیسې لاسته راوړي. دلته په دغه خبره باندې غور کول هم اړینه خبره ده چې د حلال مال د پیدا کولو لپاره وخت پیدا کول زموږ پورې تړلې خبره ده. که چیرې ټول خلک د تقوا او پرهیزګاري خواته مخه کړي نو نن چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي په هغه وخت کې به بیا نه وي. مګر حال دا دی چې هر هغه کس چې ښه لمونځ کوونکی دی، ښه عبادت کوونکی دی، ښه روژه نیونکی او ښه عابد دی، هغه هم د عالم او مفتی صاحب خواته نه ورځي چې زما دغه سوداګري او دغه تجارت حرام دی او که حلال، یا زه په یو محکمه کې په یو اداره کې یو کار یو وظیفه اخلم، دنده اخلم، دغه کار زما لپاره روا دی او که ناروا.
زما په سوداګري کې فلانۍ معامله روا ده او که ناروا. څوک یو مفتي ته نه دي ورغلي چې دا پوښتنه ترې وکړي. هو د سجدې سهوې، لمونځ او اودس په اړه به ښه پوښتنې کوي او په دې اړه به ښه پراخ بحث ته هم تیار وي، مګر د حرامو او حلالو په اړه به هیڅ فکر نه کوي. دا مخکې چا ما سره په راډیو کې تماس ونیو چې په افغانستان کې جهاد شته که نشته، ښه به په دې مسئله باندې پوهیږي. خو که د هغه د سوداګري او د تجارت په اړه باندې پوښتنه وکړي چې دا حرام دی که حلال د کومې لارې نه لاسته راوړي، په دې اړه به تانه بیخي پوښتنه هم نه کوي. الشمس شمس وان لم یراها ضریر، لمر دی چې لونډې نه ویني نه به ویني. په داسې حال کې چې د شریعت په هره محکمه کې د هرې معاملې په اړه احکام شته. کم دین چې حضرت موسی علیه السلام یهودو ته د الله رب العزت د طرفه راوړه، د یهودو همدغه حال و چې یو امر به په ځان عملی کاوه او بل به شاته غورځوه. د دغه ستر حقیقت په اړه الله رب العزت په سورة بقره کې 85 آیت کې فرمایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نو آیا تاسې د الله رب العزت د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږئ؟ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل چې محمد رسول الله موږ ته وویل کله چې کوم کس د 10 درهمو رخت او ټوټه واخلي او په هغې کې 1 درهم هم حرام وي، نو تر څو یې چې دغه ټوټه او دغه جامه پر ځان وي الله رب العزت یې مونځ نه قبلوي. د دعا د قبلیدلو او همدارنګه د عبادت د قبلیدلو یو شرط دا دی چې هغه ګیډه کې حرام پراته نه وي. کمې ګیډې کې چې حرام پراته وي د هغې عبادت او د هغه دعا به الله رب العزت څنګه قبوله کړي، څومره چیغې چې ووهي دی. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ټولو رټنو سره بیا هم د مسلمانانو دا حال دی چې د حرامو له اخیستلو او لاسته راوړنې څخه لږ ویره هم نه کوي او نه هم په دې اړه له شرمه سر ټیټوي، په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شي څخه هم منع کړي چې له حرامو سره ورته والی ولري. رسول الله فرمایي دع ما یریبک الا ما لا یریبک، په شک کې د اچونکي شي څخه تیر شه او د هغه څه په لور ولاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. محدثین لیکي البر ما اطمنت الیه النفس واطمأن الیه القلب والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس. نیکي هغه ده چې نفس پرې ډاډمن شي او زړه ته پرې ډاډ حاصل شي، زړه پرې مطمئن شي. او ګناه هغه ده چې په اړه یې په زړه کې اضطراب او تشویشونه پیدا شي او د دې له کولو له امله په سینه کې تنګي محسوس شي، یعنې زړه د دغه شي د حلالوالي تصدیق ونه کړي. که څه هم مفتي تاسو ته د دغه شي د حلالوالي امر وکړي چې ستا زړه مطمئن نه یي مې کوه. د ترمذي او د ابن ماجه په یو روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل بنده تر هغه وخته نشي متقي کیدی تر څو چې حلال مال هم له دې ویرې پرېنږدي چې هسې نه د حرام وي. موږ خو نن ښه پوهیږو 100% پوهیږو چې زموږ دغه معامله حرامه ده، د دغې لارې نه چې پیسې لاسته راوړو حرامې دي، خو بیا هم هغو ته لاس اوږدوو. د آخرت په ورځ به الله رب العزت موږ په خپل حضور کې نه دروي. نو د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود به عام شي او څوک به د حلالو او د حرامو تمیز او تفکیک نه کوي. د ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خلکو به هرومرو داسې زمانه راشي چې هیڅ داسې کس به باقی پاتې نشي چې هغه سود خوړونکی نه وي. که هغه په مستقیم ډول باندې سود نه خوري نو دته به ضرور د سود تپ او غبار ورسیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او دغه وړاندوینه اوس په حقیقت بدله شوي. تاسو د هغو خلکو حالات وګورئ چې د بانکونو سره تعلق لري.
یا د بانکونو په وسیله خپل کاروبار پر مخ وړي. د هغو مؤسسو کارکوونکي وګورئ چې خلکو ته پورونه ورکوي او بیا ترې یوه په 2 یا یوه په 1.5 روپۍ اخلي. هغه خلک هم وګورئ چې په همدغو مؤسسو او بانکونو کې آشپزي کوي، په همدغو مؤسسو او بانکونو کې څوکیداري کوي، یا په دغو مؤسسو او په دغو بانکونو کې دنده لري کمپیوټر کاري کوي. بیا به تاسو ته معلومه شي چې څوک له سود او یا هم د سود له تب څخه په امن کې دي او څوک نه دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا ټولې د قیامت علامې دي چې موږ او تاسو یې په خپلو سترګو باندې وینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته بیان کړي دي. نو راځئ نیکو عملونو ته مخه کړئ. د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. ابدي ژوند لپاره ځانونه تیار کړئ تر څو ستاسو پروردګار ستاسو نه راضي شي او په هغه ورځ باندې الله رب العزت تاسو د خپل قهر او غضب او د خلکو د شرم نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مومنه د ژوند په لار مومنه مرګ را روان دی. ځان برابر کړه په درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې شرابو ته به بدل نوم ورکول کیږي او خلک به هغه حلال ګڼي او سکي به. د دارمی حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو وړاندې به د اسلام د خرابولو کوشش په دې ترتیب وشي چې خلک به شراب څکل پیل کړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله مسلمانان به شراب څکي په داسې حال کې چې الله رب العزت د شرابو نه په سخته توګه منع کړي او شراب حرام ګرځولي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د نوم بدلولو له امله به ورته حلال ویل کیږي، شرابو ته به بدل نوم ورکوي او حلال به یې ګڼي او سکي به. نن ورځ په بازارونو کې په څه نومونو باندې انرژیانې راغلي دي، خامخا په هغو کې فیصدي شیان پراته دي، نوم بدل دی او خلک یې سکي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغسې څیزونو نه اجتناب وکړو. محدثین کرام د دې حدیث په شرحه کې لیکي یعنی د دغه وخت د اسلام داعیان چې څوک ځان ته مسلمان وایي دومره به زړور وي چې الله رب العزت ته به د دوکې ورکولو هڅه کوي. د شرابو په څیر هغه ګنده او هغه پلید شی چې په قرآن کې ورته ناپاکه او شیطانی عمل ویل شوی او الله رب العزت ترې په سختي سره د ځان ساتلو حکم کړی. همدارنګه په خپلو منځونو کې د کینې او عداوت سبب هم جوړیږي. دې ته ورته انسان د الله له ذکر او عبادت څخه هم منع کوي. نه یوازې دا چې دوی به څکي بلکې بدل نوم به ورکوي او حلال به ورته وایي. دا هغه حقیقتونه دي درنو اوریدونکو چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې په خپلو ټولنه کې وینو. غیر د الله د فضل نه، غیر د الله د رحم نه بله لار موږ ته نه ته پاتې. نو یا الله په موږ باندې رحم وکړه. عالمانو او مفتیانو ته به د دې نوم بدل ورکول کیږي چې له امله به د حراموالي حکم نشي ورکول کیدی. نن سبا خو نه یوازې شرابو ته بدل نوم ورکول کیږي بلکې د دې په څیر ډیر داسې شیان راوړل شوي او دننه شوي دي دې وطن ته چې حرام دي خو حلال ورته ویل کیږي. او د حلال ګڼلو له امله یې څوک په خوراک او څکاک کې پروا نه کوي. خو د دې تعویلات دومره نازک دي چې د عنکبوت او له جولا له تار څخه پرته نور څه حقیقت نه لري. په دې کې به تعویل ونه شي حقیقت ته د مسلمان رجوع کړي چې حقیقت څه شی دی. نن ورځ چې الله زموږ دعاګانې نه قبلوي،
نن ورځ چې د کفارو او د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي. په هر ځای کې چې وینو مسلمان خوار و ذلیل دی، بېوسه دی. لوی لامل یې دا دی چې مسلمان د حرامو او د حلالو تفکیک نه کوي. تفکیک خو لا پرېږده، حرامو ته د حلالو نوم ورکړي او بیا هغه وخوري. تاسو وګورئ، زموږ ټول علما لیکي چې د قرآن لوستلو یا ویلو په صورت کې روپۍ اخیستل ناروا عمل دی. خو څوک چې دا پیسې اخلي، د دوی دلیل او تاویل دا دی چې موږ خو د وخت روپۍ اخلو، د قرآن په لوستلو کې او د قرآن په ویلو کې موږ وخت تیر کړی، د وخت پیسې اخلو. دا د دوی تاویل دی او دوی ته حلال وایي. دوی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ته به وایې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د اسلافو په وخت کې به له وخت لګېدلو پرته قرآن کریم لوستل کېده. دا فاسد تأویلونه دي. څه ته چې الله او د الله رسول حرام ویلي د هغه نه ځان وساتئ، او څه ته چې حلال ویلي دي هغه لاسته راوړئ. له همدې امله به امام ابو حنیفه رحمه الله د درس ورکولو او امامتي پر وخت له چا نه یوه روپۍ هم نه اخیستله، هسې نه چې د دې له امله ونه نیول شي. په همدې ترتیب درنو اوریدونکو، موږ او تاسو په خپله ټولنه کې وینو چې خلک رشوت ته هدیه او تحفه وایي او په اخیستلو کې څه پروا او ځنډ نه کوي، او که همدغه روپۍ چې دوی اخلي را اوسپړئ نو همدغه به رشوت ثابت شي. فقها لیکي کم کس چې د یو حاکم سره د دندې له مقررېدو نه مخکې د خپلوي او یا هم د ملګرتیا په صورت کې څه راکړه ورکړه درلوده، نو دا خو هدیه ده. خو که څوک له دندې وروسته روپۍ ورکوي حاکم ته، نو همدغه رشوت دی. تر څو چې مقرر نه و، دنده یې نه درلودله، حاکم سره چې کومه راکړه او ورکړه دې درلودله، هغه هدیه وه. خو چې کله حاکم په یوه دنده او په یوه وظیفه باندې وګماري، که دا سړی حاکم ته څه ورکوي، دا هدیه نه ده، دا رشوت دی. د حالات نن وګورئ په خپل ټولنه کې، دا دومره بدبختیو کې چې موږ او تاسې ګیر یو، موږ او تاسې اصلاح نه یاستو. د الله رب العزت دین موږ په پوره توګه باندې توسه نه دی پیژندلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مو په پوره توګه نه دي اورېدلې او نه مو په ځان باندې عملي کړي، نو دا بدبختي دي چې په موږ باندې را روانې دي. د مسلم حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي د زکات ټولولو پسې ولیږه. هغه صحابي زکات راوړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې دا ستا مال دی، یعنې د بیت المال دی، او دغه مال خلکو ته ما ته هدیه راکړی. څه مال یې ځان لپاره بیل کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته شو، خطبه یې ویلې، د الله رب العزت حمد او ثنا یې بیان کړه. نو ویې ویلې زه ستاسو له ډلې څخه ځینې خلک د هغو کارونو لپاره ګمارم د کومو چې الله زه متولي ټاکلی یم، نو د هغو له ډلې څخه یو راپاڅي او وایي چې دا مال ستا دی او دا ما ته خلکو هدیه راکړی. که چیرې داسې وای، نو بیا د خپلې مور یا پلار په کور کې ولې نه کېناسته چې خلکو دلته ورته هدیه راوړې وای؟ له دې نه معلومیږي چې کوم څه چې د دندې له امله ورکول کیږي همغه رشوت دی. الله رب العزت دې موږ ترې وساتي. حرامو شیانو ته نوم بدلونه او هغې ته دوهم صورت جوړونه او بیا یې حلال ګڼل، له دې نه په مخکینیو امتونو کې هم رواج ول. د بخاري او د مسلم په حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په یهودیانو باندې د الله رب العزت لعنت وي، چې الله رب العزت په دوی باندې وازګه او چربي حرامه کړې وه. نو دوی د وازګې او د چربي نه تیل جوړ کړه، بیا به یې د هغو تیلو نه استفاده کوله، نوم یې ورته بدل کړ. هغوی الله رب العزت تباه کړ، الله وشرمول، الله ذلیله د دنیا او د آخرت وګرځول. نن ورځ هم که په دې امت کې څوک حرامو ته د حلالو نوم ورکوي، رشوت ته هدیه او تحفه وایي، الله رب العزت به د هماغو یهودو په شان وشرموي او الله رب العزت به ځای جهنم وګرځوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې په خپل فضل او رحم او کرم سره د آخر زمان د فتنو نه موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه.
چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو.